ژمن شننه ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دیني علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه. تاوتریخوالی یو له لویو ستونزو څخه شمیرل کیږي چې افغان ماشومان ورسره لاس او ګریوان دي او د دوی ژوند له خطرونو او خنډونو سره مخامخ کړی دی. خلک دا فکر کوي چې فزیکي تاوتریخوالی به د دوی د ماشومانو او اولادونو په روزنه کې ښه ونډه ولري، چې دا د دوی د روزنې لپاره سمه لار نه ده، او حتی هغه ټولنې او ارګانونه چې د ماشومانو د حقونو په ترلاسه کولو کې کار کوي د دوی د راتلونکي لپاره خپله اندېښنه څرګنده کړې او ویره لري چې کیدای شي مور او پلار د اولادونو د ښې روزنې د مهارت د نه لرلو له امله به په دې کار سره د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عاملین او مراقبین وګڼل شي. نو په کره توګه ویلی شو چې که تاوتریخوالی په هر اندازه وي نو د ماشومانو پر روحي، جسم او ذهن باندې ژوره اغیزه کوي. د ژمن راډیو درنه اوریدونکو ستړي مشئ، هیله ده روغ به وئ. ژمن شننې خپرونه پیل شوه او زموږ سره د ننني بحث میلمانه د ماشومانو متخصص ډاکټر قدرت الله درمان او ترڅنګ یې مدني او ټولنیز فعال نظیر روښان. تاسو دواړو ته په خپرونه کې هرکلی کومه. مننه. تاسو نه مننه. درمان صاحب، که په لومړی کې تاوتریخوالی راته ووایي، تاوتریخوالی څه ته وایي او په څو ډوله دی؟ مننه درمان صاحب، تاسو ته او د ژمن راډیو ټولو ګرانو اورېدونکو ته مینه، سلامونه، نیکې ښې او درناوی وړاندې کوم. او ژمن راډیو نه ډېره زیاته مننه چې دومره مهم موضوعاتو باندې خبرې کوي. تاوتریخوالی هو د ماشومانو سره ناوړه چل چلن ته وایي چې دا خپل قسمونه لري، چې یو فزیکي ده چې اول غواړم چې چایلډ ابیوز په انګلیسي کې ورته وایي چې چایلډ ابیوز اینډ نیګلیکټ، د ماشوم نه ناوړه استفاده او یا غفلت ده. دا یوه اصطلاح موږ استعمالوو د ماشومانو د حقونو دپاره، او دې کې یو چې دا فزیکلی ده چې ماشوم ته په فزیکي لحاظ موږ ضربه رسوو. مثلا خدای مکه یو څوک د کور کې ماشوم وهي، ټکوي، یا مثلا د دوی بدن ته نور قسمونه ضربه رسیږي، یا مثلا د دوی بدن چې ده د حرارت سره مخامخ کیږي، پوستکی خرابیږي، یا مثلا د دوی ویښتان ضایع کیږي، او یا مثلا د دوی باندې مختلف قسمونه د تشدد رامنځته شوي وي، لکه مثلا په بدن باندې داسې نښې وي چې هغه سوروالی وي، سولیدل وي، ګریدل وي. نو دا یو قسم دا د فزیکي تاوتریخوالي چې اکثره غټانې د ماشومانو سره کوي، یا خپله ماشومانو هم کیدای شي ماشومانو سره وکړي. او بل قسم چې دا هغه سیکشوال ابیوز ده، یا د ماشوم څخه ناوړه جنسي استفاده، چې دا بل قسم ده چې مختلف ماشومان د جنسي غرایزو دپاره خلک استعمالوي، چې دا په قانوني لحاظ او په اسلامي لحاظ ناوړه عمل دی او د دې څخه باید مخنیوی وشي. او بل چې کوم قسم ده هغه ایموشنل یا په روحي لحاظ د ماشوم ځورول دي. په روحي لحاظ بیا ماشومان داسې ځورول کیږي چې هغوی ته د نظر حق نه ورکول کیږي. هغوی ته مثلا که هغوی مونږ ته کومه خبره کوي نو مونږ مشران مختلف قسمه هغوی ښکنځي. مثلا دوی ته وایي چې کینه، غلی شه، خبرې مه کوه، او سپین سترګیا، او مختلف پوچ ناوړه الفاظ استعمالوي، چې دا د ماشوم په ذهن باندې او په روان باندې ناوړه تاثیر کوي. د ذهن بیا صحیح وده نه کوي او دا په ذهني لحاظ شاته پاتې کېږي. نو دا درې غټ قسمونه دي، چې یو فزیکي قسم ده چې د دوی بدن ته په فزیکي لحاظ ضربه رسیږي، او بل جنسي قسم ده، او بل چې دا روحي قسم. اکثره د روحي قسم دریم قسم چې کوم ده اکثره خلک هیڅ د تشویش ور نه بولي، په داسې حال کې چې ټولو ډیر مهم دا روحي قسم ده، چې دا په روحي لحاظ ماشوم ځپل کیږي
د دوی څخه جرأت اخیستل کیږي، یعنی دا خپل حق نشي غوښتلی، که چیرته دا غټ شي هم خپل حق نشي غوښتلی، یعنی د ماشوموالي نه دکې دغه عمل کسب شي. نو دا قسم تریخوالی هم چې موږ خلک ورته ډېر پام نه کوي، ډېر زیات مهم ده، پکار دی چې خلک ماشومان دا رقم نه راټولوي. ډېره مننه متخصص صاحب درمان. تاوتریخوالی څه وخت منځته راځي، څه وخت رامنځته کیږي، د دغه وخت علت معلوم دی؟ بالکل. تاوتریخوالی چې دی دا مختلف فکټورونه لري. مثلا په کور کې د والدینو په منځ کې ښه اړیکې نه موجودیت، مثلا مور او پلار خپل منځ کې که چېرته کورنۍ کشمکش ولري، یا مثلا دوی په منځ کې د طلاق مسله وي، یا مثلا که مثلا دوی یو بل نه طلاق اخلي، د دوی بچي ته هم په دې کې نقصان رسیږي. او یا مثلا په دې کې د کورنۍ اقتصاد په دې کې رول لوبوي، یعنی هغه خلک چې لو سوشي اکنامک سټیټ کې دي، یعنی ټیټ معاشرتي او ټولنیز حالت لري، هغوی هم هغه ماشومان هم دې رقم حالت سره مخ کیږي. یا مثلا په اقتصادي لحاظ به کورنۍ ډېره غریبه ده، نو دوی مجبور دي چې خپل ماشوم باندې درانه شکا کارونه وکړي چې دا ماشوم ته خپله جسمي په لحاظ د تاوتریخوالي سره ماشوم مخ کوي. او بل چې دا بېسوادي ده، که چیرته هغه کورنۍ چې تعلیم یافته دي هغه ماشوم ته د خبرې کولو حق هم ورکوي، د تعلیم حق هم ورکوي، او نورو مشکلاتو کې هم دوی سره وي. خو هغه فامیلونه یا هغه والدین چې هغوی بېسواده دي، تعلیم نه لري، نو د دوی د ماشومانو سره نه پوهیږي چې څه قسم برخورد وکړي، نو هغه د خشونت او د وایولنس ښکار شي. او دې نه علاوه په مختلفو هیوادونو کې هم دا موضوع فرق کوي، په مختلفو ټولنو کې هم فرق کوي. او خو عام چې کوم قسمونه دي چې د دې ماشومانو د خشونت سبب کیږي، هغه اقتصادي وضعیت، د تعلیم د کچې نه موجودیت، او ټیټ اقتصادي حالت، او د والدینو خپل کورني کشمکشونه. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. روښان صاحب، تاسو ته پوښتنه راجع کیږي، پر ماشومانو تاوتریخوالی کومه بده پایله لرلی شي؟ مننه جناب درمان صاحب. لومړی تاسو ته قدرمن ملګري ډاکټر صاحب ته په این زمان کې ټولو اوریدونکو ته سلامونه احترامات ډالۍ کوم. خدای دې وکړي چې جوړ جوړ او خوشحاله وي. علیکم سلام. رښتیا هم درمان صاحب ډېره مهمه موضوع ده، د بحث وړ موضوع ده. داسې یو موضوع ده چې زموږ په ټولنه کې عملا دغه څه چې اوس تاسو راخیستي دي دا موږ وینو، او ډېری وخت زموږ په ټولنه کې موږ وینو چې ماشومان د دې په خاطر چې ماشومان پیدا کیږي هغه وروزل شي، په اصطلاح هغه جامعې ته تقدیم شي. زما په فکر زموږ په ټولنه کې داسې یو فکر وجود نه لري. اکثریت د خلکو که چېرته موږ تاسو تعقیبوو، زه په دې موضوع باندې لږ بحث کوم. زموږ په ټولنه کې د اقتصاد له نقطه نظره که موږ تاسو وګورو، د اقتصاد کچه یا اکنامک سچویشن موږ په 3 ټایپو باندې ویشو. زموږ په جامعه کې کم تعداد خلک هغه سرمایه‌داره طبقه ده. زموږ په ټولنه کې یو تعداد خلک د میډل کلاس د اکنامک یا اقتصادي حالت څښتنان دي. خو متاسفانه حقیقت که ووایو، زموږ په جامعه کې اکثریت د خلکو دا د وروسته پاتې اقتصاد څښتنان دي، یعنی په فقر او غربت او مسکنت کې ژوند کوي. نو دلته که موږ تاسو اوس د ماشوم حالت، د ماشوم روزل، د ماشوم په اصطلاح هغه څه چې لازم دي چې باید ماشوم ته په ماشوموالي کې د هغه حقه حقوق ورسیږي، اوس دا حقه حقوق نه رسیدل دا په خپله د ماشوم په وړاندې یو تاوتریخوالی دی. د مثال په طور ماشوم په کوچنیوالي کې د والدینو د خپل ماحول، د خپل شاوخوا هغه مینې او محبت ته ضرورت لري. خو متاسفانه چې اوس موږ تاسو خپله جامعه مطالعه کوو، زموږ هغه د ټولنې حالت مد نظر نیسو، د خلک اذهان په هغې کې څیړو، زموږ اکثریت ماشومان د دې موضوع څخه
د ډیپرایوډ دي، د بې برخې دي. یعنی ماشوم د خپل ماشومتوب په اوایلو کې، په اوایلو مرحلو کې په هغه وخت کې هم د هغه په اصطلاح د والدینو او یا د خپل ټولنې د مینې او محبت څخه بې برخې دی. یو دا موضوع ده چې د په ذهن باندې منفي تاثیر گذاره دی. دویمه موضوع دا ده چې موږ په جامعه کې چې کله ماشوم پیدا کېږي هغې ته خپل حقوق نه رسیږي، دا ماشوم که چیرته طور مثال 7 کلنۍ ته رسیږي، دا ماشوم 8 کلنۍ ته رسیږي، په هغه صورت کې دی مجبور دی چې دی د خپلې کورنۍ هغه اقتصادي حالت په ښه والي کې برخه واخلي. اوس متاسفانه موږ تاسو خو ټول وینو چې په دې بازار کې تاسو وینئ، په دې ښاریاتو کې تاسو وینئ ماشومان لګیا دي، د چا سره د بوټو رنګ ورسره دی، د چا سره نور څه ورسره دي، څوک وایي چې زه دا خرڅوم. یعنې په یو نه یو شکل دوی دا کارونه عبث نه کوي، دا کارونه د یو مجبوریت له مخې کېږي. نه د دوی کورنۍ، د دوی والدین، یا پلار نشته په اصطلاح وفات شوی دی، د کورنۍ سرپرستی د ماشوم ته ور په غاړې ده، او یا په اصطلاح پلار چرسي او پوډري دی، په نشهیي موادو باندې اخته دی، او یا نور کوم بل مشکلات لري، معیوبیت لري په کور کې. د دې وجې نه دغه ماشوم په خپل اقتصادي کورني اقتصادي حالت کې مجبور دی چې دی برخه واخلي. نو د دا برخه اخیستل دی د خپل ماشوموالي، د هغه خپل ماشومتوب د وخت، هغه جنتي وخت چې ورته ویلی کېږي چې دی باید لوبه وکړي، دی باید ساتیری وکړي، هغه څه چې دی غواړي دی باید سرته ورسوي، دی د هغې څخه محروم دی. خان صاحب تاسو یادونه وکړه د مجبوریت یادونه وکړه، آیا مجبوریت په تاوتریخوالي کې راځي؟ دلته که ماشومان تاسو چې زیاتره ماشومان د مجبوریت له امله دوی په ښار کې بوټونه رنګوي یا په یوه نه یو طریقه خپله کورنۍ ته یو څه ترلاسه کوي، آیا د په تاوتریخوالي کې راځي؟ بالکل درمان صاحب جناب، ما درته وایو که تعریف د تاوتریخوالي موږ وکړو، هغه غوښتنې، هغه خواهشات چې د ماشومتوب په دور کې یو ماشوم لري، که چیرته هغې ته ونه رسېږي دا هم تاوتریخوالی دی. نو د دې تعریف پر بنیاد باندې که اوس موږ تاسو وګورو، ماشوم د دې پر ځای چې دی په اصطلاح ساتیری وکړي، ماشوم د دې پر ځای چې دی د خپل پلار سره چېرته لاړ شي، ماشوم د دې پر ځای چې دی په هغه وخت کې په کافي اندازه زده کړه وکړي، د هغې په عوض باندې دی ښار ته ځي، په ښار کې په اصطلاح بوټونه رنګوي، په ښار کې نور شاقه کارونه ترسره کوي، یا د نورو موضوعاتو سره مخامخ دی. نو درمان صاحب موږ تاسو ویلی شو چې دا هم د تاوتریخوالي یو هغه لاره ده، یو سبب دی د یو تاوتریخوالی دی، همدغه ته هم موږ تاوتریخوالی ویلی شو. بله نورخان صاحب، عموم کې زموږ تاسو په ټولنه کې ځینې ماشومان چې له هغې نه د سړکونو په سر یا د جمپونو په هغه ځای کې چې هلته موټر کراریږي، هلته د دوی له دوی نه څو استفاده نه کېږي، سوال کوي. دغه د تاوتریخوالي یوه برخه یادېږي. کله چې برخه یادېږي دا کوم ډول تاوتریخوالی دی؟ یو ټولنه ته به په راتلونکي کې دغه ماشومان څومره بده پایلې ولري؟ بالکل زما په نظر باندې جناب درمان صاحب، ما پخوا مخکې هم ویلې چې ماشومان د خپل ماشومتوب په دور کې زده کړې کوي، ماشومان ساتیری کوي، ماشومان خپل هغه ذهني ارامتیا ته ضرورت لري، ماشومان هغې تغذیې ته ضرورت لري چې دی د خپل ماشومتوب په عمر کې د چټکې ودې په حالت کې دی باید په صحیح طور تغذیه شي. نو دغه تاوتریخوالی چې دی زما په فکر دا زموږ د ټولنې پر بیس تاوتریخوالی دی، یا د هغې ټولنې تاوتریخوالی موږ دې ته ویلی شو په کومه ټولنه کې چې د انسانانو ژوند دا وروسته پاتې دی او ماشومان هم په هغې کې د اقتصادي ودې په لوړتیا کې برخه اخلي. نو دلته که موږ تاسو فکر وکړو په غریبو جامعو کې، په وروسته پاتې جامعو کې، زه اکثریت وخت د نورې نړۍ ویډیوګانې که تاسو تعقیب کوئ، خصوصا د افریقایي هیوادونو، په افریقایي هیوادونو کې هم د افغاني ماشومانو په څیر هلته ماشومان د خپلو حقوقو څخه بې برخې دي، هلته ماشومانو ته په کافي اندازه هغه څه نه رسیږي چې په اصطلاح دوی ورته ضرورت لري. نو دا هم د ټولنې پر بیس تاوتریخوالی دی چې اوس زموږ په جامعه کې اکثریت ماشومان د دغه تاوتریخوالي سره مخامخ دي. که فکر وکړئ زموږ د ټولنې عمده مشکلات یو دا دی چې متاسفانه هغه څه چې اوس حقایق دي موږ تاسو باید ووایو،
زمونږ په ټولنه کې یو مور پلار یو په اصطلاح د والدین په د څو کلونو په جریان کې دوی واده کوي، هماغه دی چې بیا تر 10 پورې، تر 12 پورې، تر 8 پورې په منځني حالت کې په اوسط ډول دوی دا ماشومان لري او دا ماشومان نړۍ ته راوړي. اوس د دوی ترمنځ اول خو هغه ګیپ، هغه فاصله چې کومه ده هغه نه ده مراعات شوې. دا په خپله ډاکټر صاحب ته معلومات کېږي دا یو مشکل دی زموږ د جامعې، زموږ د ټولنې چې موږ د دې مشکل سره مخامخ یو. دویم دا چې په دغه ډېرو ماشومانو کې هم دوی نشي کولای چې هغه ته خپل حقوق ورسوي. هغه په اصطلاح تغذیه غواړي، هغه په اصطلاح سالم لباس غواړي، هغه د لوبې او ساتیریو شیان غواړي، یعنې په ټوله کې سالمه روزنه غواړي. بلکل په ټوله کې یو سالمه روزنه ته ضرورت لري. نو د دې وجې نه چې هلته دغه نفر په غربت کې دی، د نفر په کافي اندازه عاید نه لري او د دوی د اقتصاد وده دومره لویه نه ده، هماغه دی چې د زیات ماشومانو ته نه دی تغذیه رسولی شي، نه په کافي اندازه هغوی ته تعلیم زده کړې زمینه برابرولی شي. همدغه ماشومان د یو نوع تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. هغه که ذهني تاوتریخوالی دی په اصطلاح، هغه که په نورو شاقه کارونو کې مبتلا کېږي په اصطلاح، هغه که د جامعې پر بیس تاوتریخوالی موږ تاسو ورته وایو، یعنې په مختلف اشکالو سره دغه ماشوم اوس د تاوتریخوالي سره مخامخ دی، دی په ذهني تور شکنجه کېږي او دغه ذهني شکنجه دا بیا په لویوالي کې هم په ده باندې په منفي تور اغیزه کوي. ځکه موږ تاسو وایو چې ناګاه شعور دی، ډاکټر صاحب هم بیا په دې باندې خبره وکړي. یو څه ما په ماشومتوب کې د یو منفي خبرې سره مخامخ شوی یم، یو منفي خبره راته شوې ده، د منفي کړنو سره مخامخ شوی یم. دا په لویوالي کې هم زما په ذهنیت کې شته، هغه په یو نه یو شکل څرګندېږي. یعنې زما په ژوند باندې، هغه کردار باندې، هغه کرکټر باندې، په عادتونو باندې کامل اندازه دا تاثیر گذاره دی. نو په جامعه کې هر څوک مکلف دی، والدین مکلف دي تر څو هغه د ماشومانو د ښې روزلو په خاطر هر اړخیز فکر وکړي. څومره کولی شي دوی ماشومان وروزي، په کومه اندازه باندې دوی کولی شي هغوی ته تغذیه برابره کړي، په کومه اندازه باندې کولی شي په اصطلاح هغوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي. یو خبره درمان صاحب دغه ده. بله خبره دا چې اوس دولتونه هم مکلف دي تر څو د ماشومانو لپاره، د هغوی د ښه ژوند لپاره، د هغوی د ساتیري په خاطر باندې، دوی په عموم کې د هغوی د حقوقو په خاطر باندې ماشومان په اصطلاح راجستر کړي. هغه ماشومان چې په حقیقي طور دوی د خپلو حقوقو څخه بې برخې دي، هغه ماشومان چې دوی په حقیقي طور نشي کولی چې زده کړو ته لاسرسی ولري، نو دا ډول ماشومانو سره د دولت لاسنیوی، د ټولنو د خلکو لاسنیوی، هغه خلک چې په اصطلاح په جامعه کې لږ د لوړ اقتصاد خاوندان دي، نو زما په فکر دوی باید د هغوی سره همکاري وکړي، مرسته وکړي، تر څو دا ماشومان د هغه ذهني شکنجې او هغه فزیکي شکنجې ښکار نشي. ډېره مننه کور ودان. متخصص صاحب، درمان د طب له نظره په ماشومانو تاوتریخوالی کومې ستونزې جوړولی شي؟ بالکل دا خو بالکل ستونزې جوړوي. مثلا که خدای مکه یو ماشوم د څوک په پلار یا بل څوک په کوتک باندې وهي، خدای مکه د دې ماشوم کوم غړی لاس ورکوي، مثلا هډوکی ماتیږي، نو دا معیوبه کیږي. او یا مثلا یو ماشوم د خدای مکه په یو قسم نه یو قسم په فزیکي لحاظ چې کوم دې ته ضربه رسیږي، نو دا د گروت او ډیولپمنٹ وده او انکشاف شاته پرېږدي. یعنی ماشوم چې نارمل څومره غټیږي یا لویږي، په هغه شکل بیا نه غټیږي او نه لویږي. وهل او ټکول د ماشومانو دپاره صحیح نه دي، ځکه د ماشومانو بدن ډېر زیات نازک وي او دا د وهلو حوصله نه لري. نو ماشومان اصلا په کار نه دي چې موږ ووهو، په کار دا ده چې ماشوم موږ په خبره پوهوو. د ماشوم ذهن سپین تختې ته ورته دی، که دې باندې موږ ښه لیکل کوو مخلي
او که دې باندې مو خلزل لیکو هم سپینه تخته یې اخلي نو دې ماشوم ته چې موږ څه هم وایو هغه د دې ذهن کې دغه کېږي ثبتېږي او بل دا چې اکثره موږ غټان غلط کارونه کوي بیا ماشومان هم همغه زده کوي مثلا غټان دروغ وایي ماشومان هم دروغ زده کوي مثلا غټان کوم بل غلط کار کوي ماشومان هم همغسې غلط کارونه ته مخه کوي نو دا د دوی په فزیکي وده باندې او نمو باندې تاثیر لري او بل خبره ده چې ماشوم چې دا په ذهني لحاظ شاته پاتې کېږي یعنی دا خپل چې کوم جرأت وي دا لاسه ورکوي یعنی مثلا که په یو کور کې ماشوم بیا رټل کېږي یا سپکول کېږي نو دا خپل د زړه خبره والدینو ته نشي کوی او چې کله نن والدینو ته نشي کوی سبا ته چې دا ماشوم خو دا د راتلونکي لپاره زموږ راتلونکی نسل دی دا غټېږي نو دا سبا ته چې په کوم مقام کې هم وي هغه خپل د زړه خبره نشي کوی هغه خپل هغه چې کوم جرأت دی د ده څخه په ماشومتوب کې اخیستل شوی وي نو دا چې غټ شي هم نو دا بیا هم په ذهني لحاظ شاته پاتې وي او بل دا چې ماشوم حتی داسې وایي که یو ماشوم اوس نوی پیدا شو کله چې دا وږی شي ژاړي او که مور په وخت په ماشومتوب کې شیدې ورکولې ژړا سره سم نو دا ماشوم چې غټېږي دا سبا ته هم چې کوم امید لري نو هغه امید ته دی خوشبینه وي وایي چې دا دې هدف ته زه رسېدی شم خو که چېرته په ماشومتوب کې ژړل او مور یې ورته په خپل وخت شیدې نه ورکولې نو دا ماشوم نهیلی کېږي او دا سلوک د ماشومتوب نه د ده په خټه کې نغښتی وي دا چې غټېږي هم هماغسې فکر کوي نو که ماشوم ته مور په ماشومتوب کې د ژړا سره سم شیدې ورنه کړي 1 ساعت بعد راشي نیم ساعت بعد راشي نو دا ماشوم چې غټ شي هم نو د ده ذهن داسې جوړ شوی وي چې هغه به نه امیده وي هغه به امید نه لري ډېره مننه کور ودان درنو اورېدونکو لنډه دمه ده بیا مې یادونه کوو ژمن شننې خپرونه ده ژمن راډیو ده او د یونسکو په همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي ژمن شننه ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو اقتصادي کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو د چارو کارپوهانو قومي مشرانو دینی علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي ژمن شننه د ټولنې ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه ژمن شننه ښه بیا هم اورېدونکو ستړي مه شئ ژمن راډیو ده او ژمن شننه خپرونه ده چې د یونسکو په ملاتړ یا د یونسکو په همکارۍ وړاندې کیږي موضوع مو نن د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالي ته ځانګړې کړې ده چې د خپرونې میلمانه یا د بحث ګډونوال د ماشومانو متخصص ډاکټر قدرت الله درمن او ترڅنګ یې ټولنیز او مدني فعال نظیر روښان راسره دي متخصص ډاکټر صاحب درمن په افغاني ټولنه کې ماشومان د کوم ډول تاوتریخوالي ښکار دي بالکل افغاني ټولنه کې افسوس خبره ده چې ماشومان ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي اول خبره ده چې اکثره کورنۍ د خپلو ماشومانو څخه د دوی د اقتصادي ملاتړ په خاطر استفاده کوي مثلا وړه ماشومان دي دوی د بازار ته لیږي چې ته په لاش وکړه او ته ګاډۍ وچلوه تر څو مونږ کورنۍ اقتصاد تقویه شي چې دا اقتصاد خو یوه عامه مسله ده نو یو خو افغاني ټولنه کې دا مشکل ده بل مشکل دا دی چې مونږ چې کوم والدین تیر شوي دي دا ډېر زیات تعلیم یافته نه دي تیر شوي نو دوی ماشومانو سره ډېر داسې زشت برخورد کوي مثلا مونږ ډېرو ځله وینو چې په حجرو کې کلي کې کورونو کې اکثره د غم او ښادۍ مراسمو کې ماشومانو باندې غټان ناست وي ډوډۍ خوري او ماشومانو اوبه ګرځوي وایي چې تاسو مشرانو ته اوبه په ګیلاسونو کې ورکوئ په کار داسې ده چې دا ماشومان مونږ ځان سره خپله کېنوو څنګ کې نو دې سره به د دوی هم د کمترۍ احساس ونه کوي او ډېر کله بیا داسې هم کېږي چې ماشومان
غټان په خدایو کې ښه ډوډۍ ته پرېښودل کېږي خو ماشومان نه پرېښودل کېږي په داسې حال کې چې ماشومان ډېر زیات ښې تغذیې ته ضرورت لري نو دې وخت کې ماشومان ډېر زیات د کمترۍ احساس کوي په کار نه ده چې موږ دوی ته د کموالي احساس ورکوو او بل خبره ده چې ماشومانو ته اکثره بیا ځینې غټان دا هم کوي چې دوی باندې د دوکان نه نسوارې سګرټ راغواړي چې دا خبره ډېر غلط عادت دی ځکه چې ماشوم دا فکر کوي چې زما مشر چې سګرټ څکوي دا چېرته کوم ښه عمل دی او دا ماشوم په ذهن کې راګرځي چې ته راځه ته نن دا سګرټ وڅکوه او دا ماشوم چې غټېږي دا بیا نسواري شي او سګرټي شي یا بیا نورو نشو ته مخه کوي او بل خبره ده چې ماشومان ډېر زیات دلته وهل کېږي چې دا خپله ښه عادت نه دی یا ماشومانو ډېر زیات سپکول کېږي چې دا ډېر خپله ښه عادت نه دی په کار ده چې موږ ماشومان په خبره باندې پوهوو چې خبره باندې پوه کړو زه خپل تاسو ته یو کور مثال وښیم موږ یو ماشوم ده چې څو ځلې موږ بیا دې باندې لاسونه مینځلي دي اوس دا چې ډوډۍ وخت شي موږ نه وایو چې ته لاسونه ومینځه دا خپله منډې وایي زه لاسونه مینځم ډوډۍ وخت دی خو دا څه شی شو دا عادت په ده کې کسب شو جوړ شو نو دا ماشومانو کې چې موږ څنګه عادت جوړوو هماغسې جوړېږي نو دا ناوړه عادتونه موږ په دغه کې شته بل ناوړه عادت دا دی چې اکثره ماشومانو ته ډېر زیات ماشومتوب کې ودونه کېږي چې دا خپله یو کس ماشوم وي او دا ماشوم دا اوس پورې خپل ماشوم دی مثلا یو 15 کلنه هلک واده وکړو نو دا بیا کال ته بچی راوړي دا 14 کلن شي بچی یو نوی پیدا شي نو دا خپله یو ماشوم ده نو دا به بل ماشوم څنګه تربیه کوي نو دا دومره مچیور نه وي دا اول ماشوم نو دا بل ماشوم صحیح نشي تربیه کولی خوراک پسې نشي رسېدی لباس پسې نشي رسېدی یعنې د ده حقوق نشي ورکولی د حقوق بالکل نشي ورکولی ځکه د خپله اوسه پورې ماشوم دی د خپله حقوق لري نو د خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي به دا بل ماشوم ته څه رقم ډېره مننه درمان صاحب رواني تاوتریخوالی یعنې څه تاسو وړاندې یادونه کړې وه چې یو فزیکي ده یو رواني بالکل رواني خو اکثره موږ کورونو کې که داسې لیدلي وي وایي کینه خبرې مه کوه سپین سترګیه او کینه مختلف الفاظ زه اوس د راډیو کې نشم استعمالوی ډېر عجیب و غریب الفاظ استعمالوي که نه او یا غلط نومونه پرېږدي مثلا یوه ورځ زه په هسپتال کې نوکري وم بیا یو زنانه خپل ماشوم ته وویل چې مه ژاړه جینګړه بیا ما ورته وویل چې دا خو ټکی دا لفظ ما استعمالوه ځکه چې دا لفظ ستا ګاونډیان ستا خپلوان ته نه اوري او چې ته خپل ماشوم ته دا لفظ استعمالوي بیا نور ماشومان هم دې ته استعمالوي نور خلک هم استعمالوي چې نور خلک استعمال کړي بیا ته په غوسه هم درځي نو دا بیا د دې ماشوم خو ماشومان خو ډېر زیات حقوق لري یو د نوم حق هم دی نو که موږ ناوړه نوم باندې دا ماشوم رالویوو خو دا به ټول عمر دپاره په رواني لحاظ د کړاو سره مخ وي نو دلته د سپکول ښکنځل او بیا سپکول او بیا ښکنځل کول دوی ته او په غلط نامه باندې دوی یادول نو دا ټول د دې ذهني انکشاف مخه نیسي او دا ماشوم ذهنا نارامه کوي ډېره مننه خوشحاله اوسئ ګورو خان صاحب ولې خپل والدین پر ماشومانو تاوتریخوالی کوي مننه جناب درمان صاحب رښتیا هم ډېره مهمه پوښتنه ده درمان صاحب زه د افغانستان ټولنه د جامعه د هر وخت دپاره زه دا خبره کوم چې زه دا په 2 برخو باندې ویشم لومړی هغه خلک دي چې یو څه په ښاریاتو کې اوسیږي تمدن ته نږدې دي په اصطلاح یو څه اندازه تعلیم یافته دي ایجوکیټډ دي دا خلک په خپلو ماشومانو باندې تر یوې اندازې پورې په اصطلاح داسې به وایم چې ترحم کوي خپل ماشومان دې ته سوق کوي چې دوی د آینده لپاره د جامعې لپاره یو څه جوړ شي بله خو متاسفانه زموږ د جامعې یو تعداد نوره خلک دا اکثریت چې په غرونو کې اوسیږي غرني خلک دي وروسته پاتې خلک دي غیر متمدن خلک دي د دې خلکو حالت د دوی د ژوند حالت دا هم موږ لیدلی دی تاسو ټول لیدلی دی او په این زمان کې هغه څوک چې ښاریاتو ته نږدې اوسیږي د هغوی حالت هم موږ تاسو لیدلی دی نو د یو تعداد خلک چې دوی په خپلو ماشومانو باندې تاوتریخوالی کوي
دوی په اصطلاح هغه ماشوم ته حتی داسې به ووایم چې د یو انسان په نظر نه ګوري بله بلکې دا ماشوم دوی د یو ابزار من حیث باندې استعمالوي. اوس که تاسو د غروب په ساحه کې په لارو پرتو سیمو کې اوس د ماشومانو د ژوند حالت وګورئ، د هغوی د ژوند حالت مد نظر ونیسئ، نو موږ تاسو یوې نتیجې ته رسیږو. بله هغه دا چې په دې ساحاتو کې د خلکو هغه وروسته پاتې ذهنیت د هغوی د کړنو نتیجه هم دغه ده چې دوی په ماشوم باندې تاوتریخوالی کوي. د هغوی په دې باندې نه دي پوهېدلي چې اوس دا ماشوم چې موږ تاوتریخوالی پرې کوو، په دې ماشوم باندې موږ غلط غږ کوو، په دې ماشوم باندې موږ په اصطلاح داسې یو څه ورته وایو چې د هغه په ذهنیت باندې بد تاثیر کوي. دا د هغوی په روان باندې، دا د هغوی په اصطلاح ذهنیت باندې څومره تاثیر گذاره دی او په آینده کې به دا څومره منفي اغېز په دوی باندې وکړي. نو زه فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې، زموږ په جامعه کې یو تعداد خلک باید یو عامه پوهاوی هم وکړي. د ماشومانو په برخه کې هم عامه پوهاوی پکار دی تر څو والدین دې ته متوجه شي چې دوی په ماشومانو باندې په اصطلاح د منفي غږ په ځای باندې د یو منفي کلمې د استعمال په ځای باندې یوه مثبته کلمه استعمال کړي. اوس زه تاسو ته یو بله خبره کوم، هغه دا چې کله چې موږ ماشوم ته یوه منفي خبره کوو، د ماشوم ذهنیت منفي طرف ته وړي او په این زمان کې دی دوباره بیا هم کوشش کوي تر څو هغه کارونه چې اوس موږ یې ترې منع کوو هغه بیا ترسره کړي. خو که چیرته په مقابل کې زموږ سره پوهاوی وي، زموږ خلک په دې باندې پوه وي، که چیرته والدین په دې ماشوم باندې مثبت غږ وکړي او هغه په مثبت طرف باندې سوقي او هغه په نیکه ژبه د هغه کار څخه راوګرځوي، نو زه فکر کوم چې هم به ماشوم د هغه کار څخه راګرځېدلی وي او هم به د ماشوم په روح، په روان، په ذهنیت باندې مثبت اغېزه شیندلی وي. زه یو مثال دغه پخوا ډاکټر صاحب هم خبرې وکړې چې په ټولنه کې چې کله په ماشوم باندې منفي غږ کېږي نو د هغه په روان باندې منفي تاثیر کوي او هغه څه زده کوي کوم چې په اصطلاح په جامعه کې مشران یې ترسره. زه تاسو ته یو مثال وړاندې کوم. یو ورځ مطالعه مې کوله، وایي په اروپا کې یو زنانه وه، د هغې سره یو ماشوم هم و او دوی په یو سپرلي موټر کې یا به ووایم چې په ریلګاډي کې روان دي او د ماشوم ژړل. ماشوم چې کله ژړل په عین وخت کې په مقابل طرف کې یو نفر ناست و، هغې ورته وویلې چې ماشومه مه ژاړه، زه تا ته چاکلیټ اخلم. هماغه و چې کله دا سړی ښکته شو، هغه ماشوم غلی شو په عین وخت کې، خو کله چې دا سړی ښکته شو، بله ورځ باندې دغه زنانه راغله په هغه سړي باندې عریضه کړې وه په پولیسو کې. سړی چې کله په اصطلاح عدالت ته حاضر شو، عدالت کې پوښتنه وکړه چې څه موضوع ده. هغې ښځې ورته وویله چې عریضه ما کړې ده چې د څه شي په خاطر، چې د دې په خاطر باندې چې تا ماشوم ته وویلې او چاکلیټ دې ورته وانخیست. که څه هم دومره خبره نه وه، خو دا ماشوم دروغجن رږدی کېږي او په آینده کې هم هغه کار چې تا نن د هغې ماشوم په وړاندې وکړو، دی هم کوشش کوي تر څو دغه شان کار په آینده کې هم ترسره کړي. نو زما په نظر باندې زموږ په ټولنه کې عمده مشکل دی چې دی، عمده مشکل دی چې خلک په دې مورد باندې پوهاوی نه لري، خصوصا هغه څوک چې په اصطلاح بېسواده خلک دي، وروسته پاتې خلک دي، په دې موضوع باندې نه پوهېږي چې دا د ماشوم په روح او روان باندې څومره اغېزه کوي او موږ باید په دې برخه کې څه وکړو. مننه، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. روښان صاحب، تاسو ډېر ښو ټکو ته اشاره وکړه. وړاندې تاسو یو یادونه کړې وه چې ښار کې ځینې والدین خپل ماشومانو ته وایي چې تاسو باید د کور هغه اقتصادي برخه ځینې بار په خپلو اوږو واخلئ، خو دلته ځینې ماشومان چې موږ ګورو ښار کې هغه روږدي شوي دي، د یو کسب په صفت دوی هغه کار د ځان لپاره یو کسب ګرځولی دی. ښه مثال دغه چوکونو باندې یا په یو بل ځای باندې هغه د سوال برخه ده. دلته دغه ستونزه یا دغه کسب دغه زمینه ورته برابره کړې چا ده؟ ځکه یو څوک چې کله ماشوم نړۍ ته راوړي، بیا هغه لویږي، د هغې نه دوی هغه یو په اصطلاح د دوی لپاره یو راتلونکی هم لري یو ماشوم. والدین په دې برخه کې څومره ملامت دي او په دې برخه کې والدینو ته څه کول پکار دي؟ بلکل درمان صاحب، که موږ تاسو فکر وکړو
ماشوم د زیږېدو له ورځې څخه بیا تر هغه وخته پورې چې دی ژوندی دی په دا دنیا کې که لوی سړی هم شي نو دی له چاپېریال څخه زده کړه کوي. لومړی خو دا موضوع ده. دویمه موضوع دا چې زمونږ په دې برخه کې زمونږ ستاسو والدین بېغوري کوي. که چېرته اوس یو ماشوم زما په نظر باندې دا ماشوم چې کله بهر راوځي یا خو سوال کوي یا په اصطلاح په چوک باندې ولاړ دی یو کوم بل کار کوي او یا هم دا چې د غلا په خاطر باندې د خدای مکړه د غلا په خاطر باندې کوشش او هڅه کوي چې یو څه اندازه عاید د دې لارې څخه دی لاسته راوړي. اوس که موږ تاسو فکر وکړو دا هم یو منفي عادت دی چې دا اخیستی دی. بله. که چېرته والدین ویښ وي، که چېرته والدین متوجه وي، که چېرته والدین په دې برخه کې پوهاوی ولري نو زه فکر کوم ماشومانو ته به هیڅکله هم اجازه ورنه کړي تر څو هغوی په دې منفي کړنو باندې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نو د دې وجې نه مسؤلیت د والدینو دا دی. کوم کارونه چې ماشوم کوي اوس وخت کې آموخته دي لکه تاسو چې وویل چې اوس ځینې حرفوي موضوعات دي، حرفوي ډول سوال کوي په سوال باندې آموخته شوي دي او یا هم ځینې نور موارد. اوس که دا چېرته په اول ځل باندې دوی په دې کار باندې د یو چا د طرف نه تحریک نشي ونه هڅول شي په اصطلاح دې کار ته سوق نشي زه فکر کوم ماشوم په خپله دا کار نه کوي. بله بله. نو دا د یو چا د طرف نه سوق کیږي. دغه منفي اړخ زموږ د جامعې دی چې باید دا منفي اړخ په یو مثبت اړخ باندې بدل شي. نو دلته ډیری ستونزه چې دا مشکل چې ایجادوي په ټولنه کې همدغه د والدینو موضوع ده چې دوی د ماشوم په منفي کړنو باندې آموخته کوي او دغه ماشوم بیا د خپل ژوند په دوران کې همدغه کړنو ته ادامه ورکوي. یو بله خبره زه هم کوم، ماشوم په جامعه کې چې کله پیدا کیږي نو د ماشوم د زیږون سره سم هغه تغذیه ته ضرورت لري. بله. اوس یو څوک باید وي چې د ماشوم تغذیه کوي. زه تاسو ته یو مثال راوړم. دلته مسؤلیت د دولتونو هم جوړیږي. د عمر فاروق په زمانه کې وای عمر فاروق به د شپې ګرځېده د خلکو حالت به د معلومول چې څوک په کوم حالت کې دي. نو وای یو ورځ د یو شپه دی ګرځېده د یو ماشوم ژړای تر غوږ شو. د یو ماشوم ژړای تر غوږ شوه چې د یوې زنانه سره یو ماشوم دی خو پرلپسې ژاړي. دا یو څه اندازه هغې ته درېږي. بالاخره بیا پوښتنه ترې کوي د زنانه څخه چې د ماشوم ولې ژاړي. هغه زنانه په ځواب کې ورته وایي چې موږ په اصطلاح په غربت کې یو، دومره څه نه لرو چې د ماشوم ته یې ورکړو چې هغه یې وخوري. دا ماشوم د لوږې د وجې نه ژاړي. هماغه و چې عمر فاروق په فکر کې شه. د فکر وکړو چې دا خو یو ماشوم نه دی، دلته خو په سلهاو په زرهاو نور ماشومان وي چې هغه د دغه حقوقو څخه بې برخې دي. کله چې سحر دی لاړو نو لومړی د بیت المال څخه دا فرمان صادر کړ چې هر نوي زیږېدلی ماشوم ته د هغه وخت مطابق چې څومره په اصطلاح لازمه وه د یوه اندازه بودیجه د نوي ماشوم دپاره مقرره کړه. په دې لحاظ باندې چې ماشومان د خپلو حقوقو څخه بې برخې نه وي. نو دلته دا چې دولتونه هم مکلف دي، مسؤلیتونه لري تر څو ماشومان د خپلو حقوقو څخه بې برخې نه شي. ځکه په ځینو مواردو کې والدین د هغوی هغه په اصطلاح هغه نشي افورډ کولی، حالت نشي افورډ کولی. روخان صاحب ډېره مننه، تاسو ښه ټکو ته اشاره وکړه. دلته وخت هم کم دی. راځو متخصص ډاکټر درمان صاحب، د روزل شوي ماشوم او د تاوتریخوالي لاندې لوی شوي ماشوم ترمنځ فرق څومره دی؟ دا ډېر زیات فرق لري. روزل شوي ماشوم په آینده کې ډېر غټ شخصیت دی نه جوړېدی شي. دا ډاکټر کیدی شي، انجینر کیدی شي، وزیر کیدی شي. او هغه ماشومان چې هغوی تعلیم نه کوي بیچارهګان هغوی خو پوهېږي نه، خو والدین خو یا ناپوهه وي چې دوی باندې تعلیم حق دا لري دا یې نه ورکوي، او یا اقتصادي مشکل لري یا بل څه مشکل لري یا غفلت کوي. هر څه شته، پیسې هم شته، هر څه وي بعضې کورنیو کې، خو د دې ماشوم څارنه نه کېږي.
نه کتل کېږي چې دا مکتب ته ځي نه ځي. نو دا ماشوم خو ماشوموالی وي، دا پوهېږي نه. کله چې غټ شي، دا چې کله بې تعلیمه وي نو بیا ډېر زیات مشکلاتو سره مخ وي. نو د دې په منځ کې ډېر زیات فرق وي. د هغه ماشوم چې تعلیم یافته وي دا د ژوند په اصولو باندې پوهېږي، د خلکو په حقوقو باندې پوهېږي او نورو مشکلاتو باندې پوهېږي. او هغه چې بې تعلیمه وي هغه بیا د ډېر زیات مشکل سره مخ وي او خپل ژوند په سنۍ نشي تېروی. ډاکټر صاحب که د تاوتریخوالي ځینې بېلګې چې تاسو ته راوړل شوي که دا راته وښیې، ځکه طبعا د ماشومانو دا ډول بېلګه چې تاسو ته راوړل شوي هغه نه تاوتریخوالي یا شکنجه شوی وي. بالکل دا موږ ته راغلي دي. مثلا یو ورځ کوم مکتب کې کوم معلم یو ماشوم وهلی و، بیا ډېر زیات هغې د پوستکي سوروالی پیدا کړی و، پړسوب پیدا کړی و، ماشوم ډېر زیات ویرېدلی و. ټول نه مهمه ده یعنې هغه خوښ شوی دومره ډېر نه و لکه څومره چې دا ویرېدلی و. او دا بیا راتلونکي کې دا نشي کولی چې مکتب ته لاړ شي. یا مثلا د جنسي خشونت پیښې هم وخت نه وخت اسپتالونو ته ځي. یا مثلا د ماشومانو په واسطه د غلا او د قتل واقعات هم شته چې دا هم په دې کې هم د والدینو بېغوري وي. په کار ده چې دوی دې ته پام کوي. او ډاکټر صاحب که په لنډو کې راته ووایې که چېرته یو ماشوم د تاوتریخوالي لاندې لوی شي ټولنې ته به یې ضرر څه وي؟ ډېر زیات ضرر به وي. دا ماشوم چې دا خپل صحیح بدن انکشاف نه کوي، بدن قد یې ټیټ پیدا کېږي، او بل دا چې دماغ انکشاف نه کوي. دا ماشوم ډېر زیات غوسهناک وي، قهرجن وي. یعنې هغه څه چې د سره بد پېښ شوي دي دا یې د نورو خلکو سره د بد پېښولو په واسطه د انتقام په شکل اخلي. ډېره مننه کور ودان له ډاکټر صاحب درمان او روښان صاحب، تاسو دواړه نه مننه چې زموږ سره په خپرونه کې مو برخه واخیسته. د ژمن راډیو درنو اورېدونکو، ژمن شننې خپرونه چې د ماشومانو تاوتریخوالي ته ځانګړې شوې وه پر همدې ځای پای ته رسېږي. له یونسکو مننه چې دغه برنامې په ترسره کولو کې زموږ سره همکاري کوي. کور ودان زموږ نور خپرونه هم دوام لري. ښې چارې، ښه وخت. ژمن شننه. ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې. په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دیني علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنې ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه.